السلام علیکم. ځینو ملګرو غوښتل چې موږ انټرنیټ مصارف بیخي زیات دي. ما یو ویډیو پورته کړی و چې موږ څنګه کولی شو چې انټرنیټ سپیډ زیات کړو. بیا ډېرو ملګرو غوښتنې کولې چې موږ څنګه کولی شو چې انټرنیټ پیکیج کم مصرف کړو. یعنې موږ کله پیکیج فعال کړو نو موږ انټرنیټ پیکیج ډېر ژر مصرفېږي. نو دې حل لاره څه ده؟ دغه ویډیو کې درته حل لارې ښیم. څخه مخکې ما دوه طریقې ښودلې. دا درېیمه طریقه ده موږ انټرنیټ مصارف په شپږو طریقو کمولی سو. نو دا ویډیو هم درسره وګورئ. په د اپلیکیشن له لارې موږ کولی شو چې انټرنیټ مصارف کم کړو. هغه د کمانډ له لارې او دا د اپلیکیشن له لارې ده. نو تاسو بهر څخه مخه لاړ شئ پلی سټور ته او دغه انټرنیټ بلاکر اپلیکیشن به له انټرنیټ څخه را انسټال کړئ. دا ډېر مهم اپلیکیشن ده. په دې اپلیکیشن موږ واسطه موږ کولی شو چې انټرنیټ مصارف موږ کم کړو. نو دغه انټرنیټ بلاکر زه خلاصوم. کله مې خلاص کړم ملګرو تاسو به دغه کومه شنې علامې درې کړي دغه ضرب علامې کلیک کړئ. دلته به تاسو وګورئ چې سیسټم اپلیکیشن یعنې موبایل اپلیکیشنان تاسو ورته انسټال کړي وي دا ټول موجود دي. صحیح ده ملګرو. دا خپله فیصلې په انټرنیټ کې کړئ. تاسو به لاړ شئ هغه اپشن به کلیک کړئ. دغه اپلیکیشنان به تاسو ټول بند کړئ تر څو ستاسو موبایل انټرنیټ مصارف کم شي. صحیح ده ملګرو. دا ټول اپلیکیشنان بند شو. دې باندې انټرنیټ بند شو. دا بس دا کوم اپلیکیشن دغه اپلیکیشن تاسو ګورئ چې ټول باندې انټرنیټ بند شو. دا کوم د انټرنیټ علامه ده دې باندې ضرب علامې راغلی. کوم اپلیکیشن تاسو غواړئ چې هغه یې کوئ انټرنیټ کې مصرف کړئ نو هغې باندې به کلیک واخلئ خلاصوئ به. دا نور اپلیکیشن به بند کړئ نو باندې به ورته کلیک واخلئ. صحیح ده ملګرو. یعنې د انټرنیټ کوم اپلیکیشنان یا موبایل کوم اپلیکیشن دا ټول بند شو. زه به لاړ شم لیټ فیسبوک دا خصوصیت لري چې موږ که انټرنیټ نه وي هغه نه خلاصېږو. زه ګورم چې دې باندې مې انټرنیټ بند کړی ده. ګوره دا به هېڅکله خلاص نه سي ځکه چې دې باندې انټرنیټ بند شوی ده. او که تاسو غواړئ چې انټرنیټ په خلاص کړي دلته به ننوځئ ګل شکلین هغه به کلیک کړئ تر څو تاسو انټرنیټ بلاکر خلاصېده. تر بیا بلې ویډیو ښه وخت ښه شي. بیا الله مل.